بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو کتونکو، امید دی چې روغ جوړ او خوشحاله به وي. موږ له نن بیا ژوند موقع راکړه چې ستاسو ته د سنا ناشنا چینل نه مخاطب شو. ما نن یو غزل راوړی دی چې عنوان یې دی کیسې. وایي د خپل زړګي د پرهرونو کیسې چاته وکړم، د خپل زړګي د پرهرونو کیسې چاته وکړم، زه د نیمګړي ارمانونو کیسې چاته وکړم. هغه چې ما سره به یو ځای څنګ په څنګ ګرځېدو، هغه چې ما سره به یو ځای څنګ په څنګ ګرځېدو، د هغه ښکلي د یادونو کیسې چاته وکړم. هېڅ خبر نه وم چې به ماله راکوي زخمونه، هېڅ خبر نه وم چې به ماله راکوي زخمونه، اوس د چمن د سرو ګلونو کیسې چاته وکړم. هر یو لمحه د ژوندون ماله بدله کړله، هر یو لمحه د ژوندون ماله بدله کړله، زه د تیر شوي بهارونو کیسې چاته وکړم. ستا د نظر غشي زما په زړګي وورېدل، ستا د نظر غشي زما په زړګي وورېدل، زه د پرهر زخمونو کیسې چاته وکړم. د زړه په رنځ باندې اخته یم رغېږمه نه، د زړه په رنځ باندې اخته یم رغېږمه نه، د خپلو اوښکو سیلابونو کیسې چاته وکړم. اوس مې بې اوره او بې لمبو او بې ګناه سوځوي، اوس مې بې اوره بې لمبو او بې ګناه سوځوي، زه د هجران د سرو ورونو کیسې چاته وکړم. د خپل زړګي د پرهرونو کیسې چاته وکړم، زه د نیمګړي ارمانونو کیسې چاته وکړم. والسلام.